اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو ملګرو مینوالو، زما اندروني ملګرو، بهر بیروني ملګرو، ټولو ته دعاګانې، احترامات، نیکې هیلې. ملګرو، موږ راغلي یو مس بابا ته. موږ سره په دې ټور کې، په دې چکر کې شاعر رحمان درمن صاحب موږ سره شرکت کړی دی او زمونږ په ټول محفل خوندور شوی دی. موږ سره ګران میلمه، زمونږ ډېر خوږ ملګری چې اوس د دوبۍ نه راغلی محمد ریاض، موږ سره په دې چکر کې ملګرتیا وکړه. او زمونږ سره بل ملګری ناست دی، هغه دا وخت لږ زمونږ نه بیرته دی، اولګل صاحب. او کیمرامین زمونږ چې کوم دی نو محمد رحمان صاحب دی، موږ سره په دې ملګرتیا کې شریک شوی دی. مونږ یې ډېره مننه کوو. ملګرو، زه یو د دې ملګرو په فرمایش، خاص کر د زما ګران ملګری، زما محترم، زما مشر، زما پیر شاعر رحمان درمن صاحب په فرمایش باندې زه تاسو ته د نظم یو څو شعرونه وړاندې کوم. او نظم عنوان دی د پیغور ژوند. چې په یو کوڅه کې وې راغونډې جونې، په یو کوڅه کې وې راغونډې جونې، چې پام مې وکړو ورته غوږ مې کېښو، یوې جینۍ جړا کې داسې ویل یوه غلطي ده رانه شوي، خو اوس په هېڅ علاج باندې نه پوهېږم، او چې دا به څه کېږي او څه به کوم، چې دا به څه کېږي او څه به کوم. ما چې د چا سره وفا کړې وه، هغه په ما پورې خندا وکړله. ما چې د چا سره وفا کړې وه، هغه په ما پورې خندا وکړله. ما له یې هر ارمان ایره ایره کړو، زما په ژوند دې خاورې واړولې، او ورسره ما کړه اراده بدله، په ژوند مې کړه خپله نامه بدله. د خپل پردي مې هډو خیال ونه کو، د خپل پردي مې هډو خیال ونه کو، د مور مې هر ارمان ایره ایره شو، د پلار د سره مې پټکی ګزار شو، او د خپو د لاندې ورونه جوړ شو، ډېر خاصیر صاحب زما د لاسه پیغورونه جوړ شو، او رور مې په ژبه باندې ګونګ پاتې شو، رور مې په ژبه باندې ګونګ پاتې شو. ډاډه حجرې جومات ته نشي تللی، خبرېږم خویندې زما داسې وایي، خبرېږم خویندې زما داسې وایي، الله دې کله هم خوشحاله مه که، زمونږ کام قبیله ستا د لاسه لاړه د خاورو سره خاورې شوله. ډېر خاصیر صاحب او ما یو بې ننګه سره ننګ کړی و، ټوله دنیا مې پسې پرېښودله. هغه ظالم د ژوند په نیمه لار کې، هغه ظالم د ژوند په نیمه لار کې، زه سرتوره یک تنها پرېښودم، خپې بلخپې په ژړا پرېښودم. لاړو هغه سترګې پټې کړلې، لاس یې د بلې په اوږو کېښودو، او زه څه خبر وم چې به داسې کېږي، زه څه خبر وم چې به داسې کېږي. د خپله کوره نه وېزاره شومه، ربه د ټولو ګنهګاره شومه، او په خپل کردار باندې پښیمانه یمه. خدای اوس څه وکړمه چل نه راځي، د مټیستوب نامه مې کېښوه په ځان. بیا ووایه خدای اوس څه وکړمه چل نه راځي، د مټیستوب نامه مې کېښوه په ځان. او دا ماته چا ویل چې په دې خبرو، دا ماته چا ویل چې په دې خبرو، دا ماته چا ویل چې عمل پرې وکړه، دا ماته چا ویل چې سکون دی پکې، دا ماته چا ویل چې آرام دی پکې، دا ماته چا ویل چې خپل کور وران کا، دا ماته چا ویل چې خزان راوله، دا ماته چا ویل چې پسین لاهو شه، دا ماته چا ویل چې ته داسې وکړه، دا ماته چا ویل چې د کوره وځه، دا ماته چا ویل چې د کوره وځه. ډېره مننه. دا و د نظم یو څو شعرونه. ډېره مننه. جزاک الله.